لکه مشک لکه زعفران لکه عنبر دي د خولو څاڅکي یې داسې معطر دي لکه مشک لکه زعفران لکه عنبر دي د خولو څاڅکي یې داسې معطر دي او د ښایست د غره نه ښکته غورځېدونکیه د ښایست د غره نه ښکته غورځېدونکیه ستا یادونه لا هم ستا په مینده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو لاندوین. زه نن یو ځل بیا شعر و شاعري پروګرام کې ته حاضر یم د نبي الله اسمن غر سره. نبي الله چې د کور مې یو شعر ډېر زبردست لیکي دنه موږ پښتانه هم کوو ټول اول پروګرام کې ته هرکلی یو. مننه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو د پیج والا مننه. نبي الله اسمن غر صاحب کومې ټولنې سره تعلق لري؟ د کوم پښتو ادبي ټولنې جنرال سکرټر یم د ساده کوم ادبي تنظیم دی دې سره مو تعلق دی. څومره وخت نه شعر و شاعري کوې؟ یاره نو شعر شاعري خو هغه مینه هم لکه وړکتوب نه مخکې نه وه باقاعده توګه چې کوم لیکل مو شروع کړي دي هغه 2013 نه مو شروع دي. خوښ شعر څوک دی؟ خوښ شاعر لکه ډېر ښه شاعران دي پښتو کې چې څوک هم ښه شعر لیکي ښه لیکل کوي هغه مو ټول خوښ دي. صحیح. د شعر شوق څنګه پیدا شوی دی؟ نو دغه شوق خو اول نه یعنې وړکتوب نه به څه ډېره مینه وه ورسره هغه مطالعه مو کولی کتابونو د پښتو شعر او ډېر خوند یې راکولو هغه مینه دی چې هغه لیکلو ته یې وهڅولو. 2000 کې شعر شروع کړی 2013 نه لکه باقاعده مو لیکل شروع. خلکو وپېژندې کله؟ خلکو کله وپېژندې؟ نو خلکو خو پېژندلي نه وي اصل کې دغه لږ ډېر مرکو نه مو رښتیا خبره وي چې ځان ساتلو په همدې واجب چې مو هغه معیار ته نه وي رسېدلي چې مو خلک واوري یا توجه وکړي. هغه تاسو بار یلو هو که نه چې مرکې ته سره راغلو کنې بس ورور به سره کوو. صحیح. کار چې کې زیات کړی غزل شعر نظم چې کې زیات کار کړی؟ غزل کې مو ډېر کار. خو نن به ته موږ ته کوم شعرونه ډالۍ کوې؟ زه لکه مشک لکه زعفران لکه عنبر دي د خولو څاڅکي یې داسې معطر دي لکه مشک لکه زعفران لکه عنبر دي د خولو څاڅکي یې داسې معطر دي او د ښایست د غره نه ښکته غورځېدونکیه د ښایست د غره نه ښکته غورځېدونکیه ستا یادونه لا هم ستا په مینبر دي. څه فکرونه له یو تت ذهن راوتي څه فکرونه له یو تت ذهن راوتي څه خبرې دي چې خپل منځ کې په شر دي ښکلاګانې مو ترې راوړې په لیمو کې ښکلاګانې مو ترې راوړې په لیمو کې نظرونه پاتې شوي په منظر دي مننه چې ښکلاګانې مو ترې راوړې په لیمو کې نظرونه پاتې شوي په منظر دي مقطع دی چې سخت ساړه دی یاره ښه ډېر رانږدې شه سخت ساړه دی یاره ښه ډېر رانږدې شه سختې واورې ورېدلي په سپین غر یو ځل بیا مننه چې سخت ساړه دی یاره ښه ډېر رانږدې شه سختې واورې ورېدلي په سپین غر دي. بس دا غزل دی چې هم ګلی وه هم بادونه هم باران و هم ګلی وه هم بادونه هم باران و جانان بیا هم اجازت غوښتو روان و. شعر دی چې تر سحر پورې مې سترګې پټې نه وي تر سحر پورې مې سترګې پټې نه وي او تر سحر پورې د یاد را سره وران و خانو ته خو یوسف مخه یې منمه خانو ته خو یوسف مخه یې منمه خانو ښکلیه دا یوسف د چا په شان و مننه چې خانو ته خو یوسف مخه یې منمه خانو ښکلیه دا یوسف د چا په شان و وخت مې ټول ستا انتظار ته وبخلی وخت مې ټول ستا انتظار ته وبخلی حوصله مې وه او بل را سره ځان و وخت مې ټول ستا انتظار ته وبخلی حوصله مې وه او بل را سره ځان
خزان و او مکتار یې څه بیا به هم سپین غر ښایسته تر او تازه و بیا به هم سپین غر ښایسته تر او تازه و چې په نورو وطنونو به خزان و هم ګلی و هم بادونه هم باران و جانان بیا هم اجازت غوښتو روان و ډېر بس سپین غر صاحب د یو سوال به د ډېرو خلکو په ذهن کې رسي که نه چې لکه تخلص تاسې ته لکه سپین غر تخلص تاسې نور شعرونه چې دي روغ لیونی دا تاسې په خپل کې بل ته خپل تخلص ورکوئ که نه تاسو ځینو ته خپله خوښوئ دا تخلص نه دا خو داسې وي چې یار سړي خپل سوچ وي او خپل مزاج لري که نه څه چاته کومه نما خوښه شي ځون سره چېرې دا زه خپلې نمې سره کلمي نما ځون ته یوه غوره نما لکه برابره کړي نو داسې یار سړي لکه خپل کلمي نمې وي لکه اوس مو خپل نمې سره دا ځون ته خوښ کړی سپین غر نما ښوي صحیح دی اخر کې د موږ د پښتنو د ټولې نړۍ پښتنو څه میسیج دی نو ټولو پښتنو ته مو هغه پیغام خو نه هغه خپل هغه یو ریکویسټ په وکړو دا څه خپلو منځو کې مینه محبت لکه نفرتونو نه ځون وساتو او مینې محبت سره ژوند تیر کړو نو ژوند به ښکلی شي ژوند خوند کوي صحیح مننه ډېر مننه جی قدرمنه کتونکو دا د یو کورمی شاعر و چې نبی الله سپین غر ډېر زبردست شعرونه متنوع ده انشاءالله داسې مو کوشش دا دی چې د کورمی شاعرونه هم خلکو ته وښیم لکه څنګه نور سیمو موږ شاعران کسو چې کتابونه نه دوی پوره په دنیا کې پہچان لري دغه وجې نه مو دا یو قدم اوچت کړی چې د کورمی شاعرانو هم خلکو سره معرفي کړم بس ته بل ویډیو پر خپل نور مدینه ورته ورکړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته